الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. یوې خور سوال کړی دی چې زه د خپل خاوند سره د هغې په کور کې اوسېږم او په دې کور کې موږ سره سخر او خواښې موسېږي او ما سره خپل خاوند هره شپه کوروالی کوي، نو زه چې کله سهار کې غسل کوم نو ما له حیا راځي د خپل سخر او خواښې نه. نو آیا زه د غسل کولو په ځای باندې تیمم کولی شم او که نه؟ الجواب: یو انسان چې کله کوروالی وکړي دا به خامخا غسل کوي، ځکه انسان چې د جنابت په حالت کې اوسیږي دا چې ځان پاکوي دا په غسل کولو سره. الله رب العالمین وایي: فلم تجدو ماء، کله چې اوبه نه وي خیر دی بیا تیمم تاسو ووهئ، تیمم وکئ. او اوبه چې نه دي دوه صورته دي، یو صورت دا دی چې اوبه بالکل نشته دی نو بیا تیمم کول دي، او دویم صورت دا دی اوبه شته دی خو ډېرې دي خو لیکن انسان ډاکټر ته پریز لیکلی دی اوبه هغې دپاره بدیږي، نقصان له بدن له ورکوي، تکلیف له ورکوي، نو په دې صورت کې انسان باندې بیا تیمم کولی او غسل پې نشته. نو اوس موږ دې خور ته وایو چې ګوره دوه صورته دي ته په یو صورت کې نه یي، نو لهذا ته به چې کوم دی غسل کې. او حیا ده په دوه قسمه ده، یو حیا په هغه کارونو کې ده چې الله رب العالمین موږ ته پې حکم کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته حکم کړی، نو په هغه کې حیا کول پکار دي. او دویم هغه حیا ده چې موږ د خلکو له وجې نه کار نه کوو، نو پکار دا ده چې هر یو انسان هر یو مسلمان په هر یو حکم کې د الله او د الله د رسول تابعدار شي، د الله او د الله د رسول په طریقه باندې روان شي، او په دې کې د خلکو خبرو ته مو نه ګوري،